ګل څانګې په دې چکله کې دې څومره وخت وشو؟ 2-3 کاله. دا څه وایې په دې 2-3 کاله کې خو به یې ستا د خانګل ټوپۍ جوړه کړي؟ جی بالکل جی. دوستانو نن زموږ سره سټوډیو کې ګل څانګه موجوده ده. تاسو خو به ښه پېژنئ د چکلې راوتي. ګل څانګې د ټولو نه اول دا راته ووایه چې تاسو د کوم ځای یې؟ زه د چارسدې یم. ښه چارسد والې زما د طوطي ګل سره به واده ونه کړې؟ زما واده نه دی خوښ. ای طوطي ګله ستا قسمت ډېر روان دی یار. که خوښه دې سونیا شاه سره به واده وکړو. ته لا کڼې ما خو ګپ لګاو ستا داسې هم زوړ شوی دی مړي. رښتیا دې وویل. ګل څانګې که څوک ستا سره ډیمانډ کي او ستا شوق ډېر شوي او ته بیا شاته شي نو داسې راغلي چېرته؟ زما شوق دونه دی چې که داسې څه راغلی وي خو زما چېرته دا سوچ نه دی راغلی چې زه به شاته شم. سم د کاپیرو لورۍ ښه هسې ټرتار به کوې. جی بالکل جی. ښه ګل څانګې دا راته ووایه چې ځان دې په کومو ملکونو باندې ډیته کړی دی؟ پاکستان کې یم او افغانستان ته هم تللی یم. دا څه وایې ولې په یو ملک دې کار نه کېدو؟ شوق خو مې و نو.